په روان کال ۱۴۰۳ په وروستۍ ربع کې یوازې د کندهار ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست له لوري د ښځو د حقوقو اړوند د ۱۴۴ قضیو څېړنه سوې ده او هغوی ته رسیدګي سوې ده. په دغه قضیو کې ۴ یې د جبري ودونو دي چې مخنیوی یې سوی دی او ۴۴ د هغه خویندو شمېر دی چې له خپل میراث څخه برخمنې سوي دي او ۵۰ د هغه خویندو شمېر دی چې د خپلو حقوقو د بیرته ترلاسه کولو لپاره عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي. دا د بیلګې په توګه یوازې په یوه ربع کې د یوه ولایت د ټول ۱۳۰ خویندو د حقوقو رسیدګي ده. معنا دا چې د یاد وزارت له لوري د ښځو د حقوقو دپاره رسیدګي یو جدي موضوع ده او په کامله معنا باندې د ټوله هیواد په ګوټ ګوټ کې دغه موضوع ته بشپړه پاملرنه کیږي او د خویندو د حقوقو د اعادې او د تأمین لپاره یاد وزارت په خپلو کړو باندې ژمن دی.